مکه و اشمته مکه و رحمته تاتو سلامونه دوستانو زیمبابوې مو رانیولې ده او د دې مرۍ نه مو رانیولې ده تاتو نو خبره داسې ده ولدي دا ډېر ښه څه پېټکې کړی دی حاجي صاحب رحمت شاه ورسره اشمت الله شاهدي مه کوه اشمته یعنې بیا یو ځل د خیر سره ویلي دي یو سلو دېرش رانې چې وکتل اشمت الله یو دېرش رانې وکړو نو یو بله شرط یې ولګېدو بیا یې ویلې وایي مه کوه اشمته تاته اشمت الله شاهدي هم د خیر سره به ډېر روان دی خو مونږ چې ورته چې مه کوه اشمته هغه هم خاندي ورته خوشحالېږي ورته نو خدای پاک دې خوشحال لري نو خبره داسې ده چې زیمبابوې والا م رانیولې ده د خیره سره و نن ورځ خو خیر سره پای ته ورسېده او حاجي صاحب رحمت شاه 200 کړي دي اشمت الله شهیدي یو سلو دېرش نه یو سلو څلوېښت رنز کړي دي نو انشاءالله تعالی د خیره سبا به اشمت الله شهیدي 2.5 کوي او حاجي صاحب رحمت شاه به 300 کوي تاته د زیمبابوې سره مو ژوند دی تاته په خبرونو کې راغلي دي چې مزرباني نه دی ځان د زوندۍ ورچولې ده او غوښتلي چې ځان پانسي کي چې حاجي صاحب رحمت شاه ولې 200 رنز کړي دي تاته نو حاجي صاحب رحمت شاه په بدل کې ورته ویلې چې ته 500 شپږ اتیا رنز د افغانانو په خلاف کې نو موږ خو بیا افغانان یو که نه موږ د هغې بیا ډبل کوو موږ ته بیا زر منډې کوو زره د چاته قسته که څوک ښه پکې خوشحالېږي موږ بیا دا رنز کوو په زور یې کوو یعنې د خلکو نه پوښتنه وکړئ چې موږ د خلکو نه بدلي اخلو بیا څنګه یې اخلو د میکسویل سیکسویل نه پوښتنه وکړئ چې د ورلډ کپ په سیمي فاینل کې د خیره سره لغته ورکړه په پښتورګه کې او د خیره د ګرون هم بهر کو نو زیمبابوې والا تو ګزاره کوي چې مس مس مه کېږي ډېر صحیح ده او که نه په الله مو سپارمه ښې شېبې ولري او هیله کوو چې د خیره سره سبا مکمل ورځ پاتې ده مکمل ورځ اشمت الله شهیدي حاجي صاحب رحمت شاه ودرېږي چې د خیره سره یو 200 رنز وکړي او بل 300 رنز وکړي نو هغه به ډېر خوند وکړي که نه په الله مو سپارمه ښې شېبې ولري دوه ورته کوئ د خیره سره او بل خبره مې ویډیو کې ته ځم چې چمپشټروپي را روانه ده چمپشټروپي را روانه ده او د خیره سره ګټو به دي ځلې نو زموږ ویډیوګانو ته لایک ورکوئ شیر ورکوئ او باقي خبره داسې ده چې پروګرام څه کې چې پروګرام بیخي وړه ګیا په الله مو سپارمه او ټاټا